लिफ्ट या एलिवेटर د इस्तेमाल قواعد و ضوابط زو پېښور کې په سټیشنو باندې ځانګړو اشخاصو خاص کر ویلچیر استعمالول والا دپاره لفټ یا الیویټر لګولی دي. لفټ یا الیویټر استعمال دی صرف ځانګړو اشخاصو، ناروغو او مشران کوي. زو پېښور کې لفټ د استعمال دپاره په دې قواعد و ضوابط عمل وکړئ. ځوان او صحتمند د لفټ یا الیویټر په ځای د پوړو استعمال له ترجیح ورکړئ، کوم چې ستاسو صحت له هم فایده درکوي. بجلی بندېدو صورت کې د لفټ دوباره چلولو کې تقریبا 15 منټه لګي، نو صبر او حوصلې سره انتظار کوئ. یا مدد دپاره الیویټر کی موجوده بٹن دباو کړئ. د صحنې په صورت کې لفټ کې موجوده بٹن دباو کړئ او لفټ کې لیکلي شوی نمبر باندې رابطه وکړئ. لفټ یا الیویټر کې موجوده بٹن مه چیړئ. لفټ کې ټوپونه وهل یا بل څه نقصان رسول منع دي. په لفټ کې درج شوی گنجائش نه زیات خلکو سورلی منع ده. سرکاري ملکیت په حفاظت کې د پاکستان عوام زو پېښور سره